روغتیا شتمني ده. روغ صورت نیمه پاچاهي ده. په دې خبرونه کې د روغتیا اړوند بیلابیل ګټور معلومات درته وړاندې کوو. طبي څېړنو اوس دا ثابته کړې ده چې انځر له مګنیزیم، پوتاشیم، کلسیم او فاسفورس څخه ملامال هغه میوه ده چې د سر، غاښونو، ستوني او معدې دردونه له منځه وړي. دغه راز د تنفسي ناروغیو لپاره هم تر ټولو ښه نسخه بلل شوې ده. درنو او قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو یوې بلې روغتیایي خپرونې ته هرکلی کوم. هیلهمن یم چې د تل په څیر به خوښ او خوشحاله یاست او د صحت په جامو کې به پټ یاست. درنو اوریدونکو په نننۍ چمتو شوې خپرونه کې مې هڅه کړې چې د انځر په اړه معلومات درته وړاندې کړم چې روغتیایي ګټې یې ډېرې زیاتې دي. نو هیله ده چې د همدې خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ او د همدې خوندورې میوې په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. د سنتي طب څېړونکي په دې اند دي چې انځر د اوړي له هغو میوو ګڼل کیږي چې ډیره ادرار راوړونکې ده او دا لامل کیږي چې د انسان د وجود حرارت کم کړي او یا یې له منځه یوسي. دوی وایي چې انځر په هر ډول غذایي رژیم کې د کارونې وړ دي، هغه که د وزن د کموالي، د غوړو د له منځه وړلو او یا هم په وینه کې د شکرې د کنټرول لپاره وي. د دغو څېړونکو د څېړنې مشر وایي چې انځر په خپل ترکیب کې غوړ نه لري او د نورو میوو په څېر یوه بې کلستروله میوه ده چې خوراک یې د وینې فشار د ټیټېدو لامل ګرځي ځکه په زیاته کچه پوتاشیم لري. په څېړنه کې دا هم په ګوته شوي دي چې انځر د غذایي فایبر تر ټولو غوره سرچینه ده او دغه راز په زیاته کچه پوتاشیم، مګنیزیم، کلسیم، فاسفورس او د A, B, C ویټامینونه هم لري. د انځر خوړل قبضیت چې د ناروغیو مور ګڼل کیږي له منځه وړي او د عضلاتو د ضعیف کېدو مخه نیسي. هغه کسان چې د ورځې 3 عدده انځر خوري د هغو کسانو په پرتله بې عضلې قوي او پیاوړي وي چې هیڅ انځر نه خوري. د تغذیې د برخې پیاوړی څېړونکی میترا زراعتي وایي انځر یوازینۍ میوه ده چې د قبضیت په له منځه وړلو کې مرسته کوي او کولمې پاکوي. دی وایي کله چې په کولمو کې د انځرو دانې اوبه جذب کړي وروسته په لابیه موادو بدلیږي چې اضافي مواد کولی شي په کولمو کې په اسانۍ سره حرکت وکړي. هغه کسان چې په وینه کې د کولېسترول له زیاتوالي او یا هم د خوړو له نه هضمه شکایت کوي کولی شي له انځره ګټه واخلي ځکه په انځر کې شته مګنیزیم د دې دواړو ناروغیو درملنه کوي. میترا زراعتي وایي هغه کسان چې په زیاته اندازه فکري کارونه ترسره کوي باید له انځره ګټه واخلي ځکه د فکري کارونو په کولو سره په وینه کې شکره له ټاکلې اندازې کمیږي او انسان د ژورې لوږې او ستړیا احساس کوي. دی وایي انځر په بدن کې د اوبو د کموالي مخنیوی کوي او د خوړو تر ټولو ښه وخت یې سهار دی ځکه انځر په تدریجي ډول اوبه پرېږدي او بدن ته د ورځې تر پایه پورې اوبه ورکوي. هغه کسان چې له خپل چاغښت څخه په تنګ وي د ورځې د 4 یا 5 انځره وخوري او دغه اندازه د بدن اړینه کالوري پوره کوي. انځر په خپل جوړښت کې پروټین، منرالونه، شکر، کلسیم او فاسفورس لري. په دواړه ډوله انځر یعنی تازه او وچو کې ویټامین A او C په پوره کچه موجود دي.
دغه راز ویټامین بی او ډي هم په کمه اندازه لري، نو د همدې توکو په نظر کې نیولو سره ویلی شو چې انځر یو له ګټورو غذایي درملو څخه دي. د فولادو، کلسیم او فاسفورسو په شتون سره د انځرو استعمال د هډوکو د قوي کېدو سبب کیږي. روغتیایي کارپوهان وایي چې یو انځر د انسان بدن ته د اړتیا وړ 2 سلنه فولاد پوره کوي. په انځرو کې ځانګړې کالوري هم موندل کیږي، نو هغه کسان چې خپل وزن کموي انځر دې ضروري وخوري، ځکه چې په یوه انځر کې یوازې 40 کالوري انرژي وي. د وینې فشار لرونکي خلک چې په بدن کې د سوډیم او پوتاشیم کچه برابره نه وي، د انځر استعمال یې په برابر ساتلو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. په ورته مهال ویل کیږي چې انځر همدغه راز د زړه له ناروغۍ څخه هم مخنیوی کوي. د زړه ناروغۍ یوه خطرناکه ناروغۍ ده او دا ناروغۍ مرګونې پایلې لرلی شي. نو پر همدې اساس فینول، اومیګا 3 او اومیګا فیټي اسیدونه کولی شي چې ستاسو د زړه له ناروغۍ څخه مخنیوی وکړي. په ورته ډول انځر د اعصابو او فزیکي انرژي لپاره هم تر ټولو غوره منبع ده. وچ انځر د بدن انرژي زیاتوي او د بدن فزیکي وړتیا او ښه فعالیت لپاره تر ټولو اړین وچ انځر دی او د دې نه خوړل مو د ژر ستړي کېدو لامل کېدی شي. په آلمان کې روغتیایي کارپوهان وایي د انځر د رانیولو پر مهال باید هڅه وشي چې پاسته یې راونیول شي. رنګ یې باید تور ته ورته وي، ځکه دا ښه پوخ وي چې له ښه خوند څخه برخمن وي. انځر باید له ونې څخه د راټولولو یا له بازار څخه د راوړلو سمدلاسه وخوړل شي. که ډیر پاتې شي خپل خوند له لاسه ورکوي. د سپوږمۍ راډیو درنو او قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې د انځر د روغتیایي ګټو په اړه مو بشپړ معلومات اوریدلی وي او د همدې ارزښتناکې میوې له ګټو به خبر شوي یاست. تر بیا او بلې خپرونې چې بیا به هم ستاسو درنو اوریدونکو چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله پامان.